اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تېره برخه کې تاسو واورېدل چې د شبانې اندېښنه په ځای وه، ځکه خو الماس عجب ګل پسې ورغی او خبرې ورکړ چې له ولوره نه تېرېږي. اوس به دا واورو چې شیرینه له میوه ګل نه په څه شي ګیلمنه ده. ابای سبق ته نه ځې؟ ولې نه ځم لورې؟ خو راځه که نه ځو، سبق وخت دی. قربان دې سمه لاړ به سو، خو ته صبر چې بابا دې راسي، هغه ته په تمه یمه. بابا مې چې شاوي کتابچه او قلم مې ترې غوښتي دي. هغه دی بابا راغی. بابا زر راشه، مونږ سبق ته ځو. دغه دی عاطفې لورې راغلمه بخملې، لکه چې په تاسو ناوخته و که څنګه؟ را باندې خو ناوخته دی، خو تا ته یې سارومه. کتابچه او قلم دې راوړ؟ دا واخله، دا د کتابچه او دا د پنسل. نو په دې باندې چې ما خو قلم غوښتی و که نه؟ ما هم درته قلم راوړه، خو سردار اکا ویل چې پنسل ویسه، هغه ته معلومات کیږي. دا ماشومان ته قلمونه او پنسلونه اخلي چې څوک اول سبق شروع کوي نو پنسل کاروي، د دې لپاره چې غلط شي نو ورانیږي، کتابچه به زر نه ډکیږي. خیا دا خبره خو یم ښه کړې ده. بابا ما ته دې نه و راوړی مې دی. دا پنسل او کتابچه ستا شوه. ځئ نو له خیره سبق ته ملاړې شئ. بخملې انعام ګل ځان سره واخله. اخلمه، یو شیبه مخکې مې اورنکې وتړل، اوس ویده دی، ځان سره به یې ویسم. عاطفې لورې راځه، رښتیا د تازه ګل پلاره که چای ورته دیړه کېږي نو هغه چای بر کې ستا دی. بېغمه اوسه، ځان ته به تې پیاله ډکه کم، ورځئ. د ښایسته ګل پلاره دا ښه دی چې زه په دې کور کې ومه او دا هر څه مې په خپلو سترګو ولیده. خدای تعالی به درنه پوښتنه کوي. شیرینې تا څه ولیدل چې ته بې دومره خفه شوې؟ وی څه دې ولیدل؟ بخملې ته چې د ډالۍ ورکړه هغه درته یادومه. تا غوښتل چې ما نه پټه ډالۍ ورکړې؟ نه، ما خو هېڅ کله هم دا فکر نه دی کړی. زه ستاسو دواړو ترمنځ فرق نه کومه، نو ډالۍ به څنګه پټه ورکوم؟ که ته وایې چې هغه ډالۍ تا ته هم راوړم، زه خو په هغې باندې خوشحالېږم. خو راوړه که نه؟ سمه ده، دا اوس به لاړ شم او د سردار اکا دوکان نه به یې درته راوړم، یو پنسل او یوه کتابچه. څه تا هغوی ته دا ورکړل؟ که نه، سبق ته تلل، وی لیکل زده کومه. که ستا سبق سره شوکي بسم الله الله اکبر. نه زما سبق مبق نه دی په کار، خو دا چې شی چې کور ته راوړې پټ یې مه راوړه. نو پټ مې کله راوړي دي، خو دغه دی درته مې وویل چې کتابچه او پنسل و، ستا په زړه کې هسې سودای. استاده شورا خو د اډې دپاره پرچې جوړې کړي دي او نن مې ولیدې چې تام پرچه واخیسته، بیا دې حرکت وکړه. اوس وایه که نه چې د موټر رفتار دی په خپله خوښه و که نه د پرچې مطابق و؟ مطلب شاه که رښتیا درته ووایم، زه خو د پرچې په خوښه تلم، ځکه چې جرمانو ته مې تابع نشته دی. یا زوروره، نو تا ته ما نه ویلي چې زه تاسو سره یم؟ د جریمو مرمو غم مه کوئ، تاسو څوک نشي جریمه کولی. او نه استاده، دې سورلۍ هم درته څه نه ویل؟ سورلۍ کې یو نیم غږ راکاوه چې استاده لږ تیز لاړ شه. ما فرید شو په دغه خلکو شه، د وخت په قدر پوهېږي. وخت خو سره زر دی، خو ته بیا تیز لاړې که نه؟ ډېر تیز لاړم او بیرته تیز راغلمه، خو خبره دا و مطلب شاه چې په زړه کې مې ډار شته، هسې نه چې شورا ته چېرته معلومات ونه شي، ځکه چې په هغه پرچه کې زما د روانېدو او رسېدو دواړه وختونه لیکل شوي وو. اندېښنې ورته مه کوه،
په خپله طبع موټر چلوه، په خپله طبع چې مزدوري وکړي او پاتې شوه د شورا خبره. شورا به خپل کار کوي، څه په غیبو خو نه پوهېږي او نه یې تا پسې پیران اچولي دي. شورا څه خبرېږي؟ هی مطلب شاه، خو که خبره شوه کیسه خرابېږي. هېڅ هم نه کېږي. خلکو سلامت و خان په وډول تا لږه تېز رفتاري کړې ده، اوس درله ځمکه زیانه درکوي. مطلب شاه د سړی سلطان نه دی چې اډې ته راغی. راځي به چېرته به روانې، دا خواړه ده، څوک به ځي او څوک به راځي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. سلطانه چیرته ځې که څنګه؟ د هغه موټر لمبر دی چېرته روانې؟ زه چیرته نه ځم، تا پسې راغلم. ما پسې؟ ولې خیرت خو دی؟ او شورا غوښتی. شورا د څه دپاره غوښتی یم؟ چې ته یو ځل هلته راشې معلومات به وشي. ښه زه سمه ده، زه درغلم. ودرېږه استاده، چېرته روانې؟ مطلب شاه وا دې نه اورېده چې شورا غوښتی یم. خپل کار به کوي، قدم وانخلي. زه یم که نه، چې هره خبره یي ستا جواب به په شورا کې زه وایم. مطلب شاه سې نه چې جرمانه مې کي. هېڅ هم نه کېږي سړیه. میوه ګل لالا، و میوه ګل لالا په کور کې. د ښایسته ګل پلاره دا جب ګل غږونه اوري او که نه؟ په دروازه کې ولاړ دی، وایي چې په کور کې یې او که نه؟ راځه جبګله، کور کې یم. د ښایسته ګل پلاره هسې سودا مې شوه چې جب ګل بیا څنګه راپېښه کړې؟ خدای به خیر کې شیرینې، کله هم د جنګ جګړې فکرونه مه کوه. جبګله په خیر رالې، ستړی مه شې. ژوند دی اوسې، خیر دې نصیب شه. راځه همدا زما څنګ کې کښېنه. عجب ګل لالا په خیر راغلی. سرتوره مشي ورندار. د ښایسته ګل پلاره ته عجب ګل لالا سره خبرې کوه، زه به تاسو ته لږ چای راوړم. نه ورندار، چای مه راوړه، زه بیرته ځم. خو چای تیار دی که نه؟ یو پیاله به اوس کې. ښه جبګله وایه خیرت خو؟ هی خیرت پسې خو مې سترګې راووتې. د الماس سره اوښتی یم، د الماس سره هغه هم ستاسو د لاسه. کومې لوبې وې چې په ما باندې ونه شوې، د ورورولۍ په ځای را سره دشمني وکړه. خیر دی مې وګل لالا، وایم ګیره به دې ونیسم چې د دې غم نه مې نور خلاص کړي. الماس درته یادوم، الماس. وا جبګله موږ خو دا فکر نه و کړی چې الماس به داسې کوي. موږ ویل چې ځه خبره اسانه ده، پرخه کارنده جلۍ ده، د مدرسې جلۍ ده. موږ چې څه ویل د پیرزون هم ویل، خو څه وکړو چې کار خراب دی. په دې کې خو موږ ملامت نه یو. نو او نو تاسو کله ملامت استئ؟ ملامته خو زه یم زه چې ما بدبخته ستاسو خبره منله. خو زه ورځ که چې هر څه تېرېږي تېر به شي. د الماس سره زما اوبه خړې دي، هغه هم ګواښونه کوي او زم. هسې نه چې سبا دا معامله نور هم خرابه شي. څه غم یې وکړه ومې وګل لالا. بس نور به څه غم وکړو، داسې به وکړو چې د مشرانو سره به په جرګه ورشم او خبره به ورسره یاده کړو. نو ته خو مخکې م ورغلی وې، ستا خبره یې ومنله؟ مخکې ورغلی وم، خو یوازې تازه ګل را سره و. اوس ورځم د مشرانو سره، مشران ځان سره بیایم. سمه ده ورشئ نو، خو ګمان مې نه شي چې الماس دا ولور پرېږدي او یا یې کم کړي. ډېر بدسترګې انسان دی. په هغې پوهېږو عجب ګله، خو کیدای شي د مشرانو څه خیر خاطر وکړي. انجینر صاحب فریده، تا ویل چې موټروان پسې خبر شوی دی، خو تر اوسه یې څه درک ونه لګېده. ملک صاحب یو شیبه انتظار به نور هم وکړو. سلطان ته مې ویلي وو الله دې وکړي چې موټروان راشي او دا ستونزه ورته نوره غټه نه شي، ځکه کله دې جریمې نه انکار وکړي نو بیا به ورته ډېر سخت تاوان وي. تاوان خو به ورته خامخا ځکه چې یو موټر تیز چلی او بل قانون ته درناوی نه کوي، چې دا دواړه جرمونه دي. خو تاسو صبر هغه دی سلطان راغی چې موټروان ورپسې شاته شته او که نه؟ ته صبر، سلطان پسې خو شاته څوک نشته. فکر کوم چې موټروان رانغی. اوس به د سلطان نه معلومات وکړو. سلطانه څنګه چل شو؟ موټروان رانغی؟
مولانا صاحب تازه ګله ما ورته ستاسې خبر ورساو خو څه خبره وکړه خو هغوی ستاسې خبرې ته کوم اهمیت ور نه که د هغوی نه مطلب څوک دی مونږ خو یو موټروان غوښتی و چا چې سرغړونه کړې وه مطلب مې مطلب شاه دی موټروان راته خو مطلب شاه یې مخه ونیوله او ورته ویلې مه ځه ښه یعنی خبره مطلب شاه خرابه کړې ده اوس نو پرېکړه کول پکار دي چې څه وکړو ملک صاحب مونږ باید قانون عملی کړو او څوک چې د قانون د عملي کېدو معنی ګرځي باید په ضد اقدام وشي ښه خبره دې وکړه نو بیا خو په کار دا ده چې د امن کمیټې ساتونکي ورپسې ورولېږل شي او په زوره یې راولو که څنګه انجینر صاحب فریده او ملا صاحب همداسې په کار ده او بیا تاسې دې مطلب شاته وګورئ د شورا د اپوزیسون په حیث ځان د قانون څخه پورته بولي او هغه یې لا څه کوي په شورا کې خو مخالفت کوي چې د شورا نه بهر هم خلک لمڅوي تر څو قانون مات کړي خو مونږ یې باید قانون ماتېدو ته پرېنږدو شیرینې زه چې ځو که نه ښځې ټولې لاړې د ډیګۍ په غاړه یوازې زه او ته پاتې یو لوښي دې م ډک دي نور څه شی کې سنګینې ته کښېنه خوارې تا سره مې خبرو ته زړه شوی دی ښه وایه نو غوږ دې راوړاندې که چې زما دا خبرې څوک وانوري کیدای شي په دې لاره باندې څوک تېرېږي او زما او ستا غږ به واوري بیا به دواړه په غم اخته یو وی نو دا ته ماته څه وې ما تا ته دا ویلو چې زوی دې د خیره سره کله راځي مونږ خو اورېدلې چې څلوېښت ورځو ته یې لیږلی دی اوس خو دا دی خبره څلوېښتو نه هم واوښته را به شي د خیره سره کیدای شي تکلیف ورته خوند ورکړی خو شیرینې تا یې پوښتنه څنګه وکړه پوښتنه مې داسې وکړه که چېرته اوس کلي کې وی نو ډېره ښه موقع ده چې تا ورسره د پرخې واده کړی وی زه خوارې تم زموږ په زخمونو باندې مالګې دوړې پرخه خو ستا د لیورځي په نوم ده که نه د هغه په نوم ده خو خبره نه یې سنګینې چې الماس او جبګل سره وران شوي دي په جګ ورور باندې ښه چې وران شوي یو بل ته یې څه ویلي که څنګه او عجبګل ورته ویلی دي چې ته ورور راکم نه کې نو زه به زوی ته بله ښځه وکړمه خو الماس ورته ویلي چې ویې که سل وارې زه به خپله لور ستا د زوی نه خلاصه کړمه خو ورور نه تېرېږم یو غران هم پکې نه پرېږدم یو غران بیا نو عجبګل راغلی و د ښایسته ګل پلار پسې کور ته خبره داسې ورانه غوندې ده نو ما ویل چې تا خبره کړمه که د عبید نه پرخه پاتې شوه زوی ته یې وغواړه اوس خو یې دواره درکوي خدای دې خوشحاله که شیرینې دا خو دې راباندې ډېر ښه زیری وکړه بس اوس به زه د زړور خان راتلو ته شېبې شمارم خدایه دا جبګل او د الماس په منځ کې داسې پیښه وکړي چې د پرخې او د عبید واده تر قیامت هم ونه شي او پرخه پاتې شي چې زه یې زوی ته وکړم وای خدایا وای خدایا ته راته خیر پېښ وای خدایا وای دا اوس کېږي وای دا څه در باندې شوي ولې داسې لړزېږي ته به خو به دې نه یې نه روغ جوړ یم روغ جوړ ته به نشته دی هسې هېرېدلی یم د څه شي نه ووېرېدې چېرته پیري یې راولی چېرته بنیادم یې راولی څه خبره ده سلګۍ رادو مې اورېده یوه خبره پکې راغله وی سمیرا ته ناروغي ده کورونا ده که مرونا ده وی د هغې پاکلی پکې ډېرې خطرناکه خبرې وکړې نو څه پکې ویلي دي چې په تا باندې دومره سخته ده ستا صورت دې په ځای که الله به خیر کړي سلګۍ بېشکه چې الله به خیر کړي وی دا ډېره خطرناکه ناروغي ده په راډیو کې ویله چې د اوبا په شان خورېږي ښه خو داسې ووایه که نه د دې پاکله خو ما هم اورېدلي دي خو په دې کې د ویرې څه دي چې تا دومره په ځان باندې لړزه راوړې ده وای دې ته وګوره چې تا ولې دونه په ځان لړزه راوړې ده که خدای مکه په دې ناروغۍ باندې اخته شو بیا به څه کوو الله دې پې موږ نه اخته کوي تا لکه چې صرف د ناروغۍ پاکله اورېدلي دي هغه نورې خبرې ډېرې شوي کومې خبرې نور هم څه ویلي دي هو چې خلک باید احتیاط وکړي
نو څنګه به احتیاط وکړو؟ د کور نه به نه وځو. د کور نه به وځو خو خپله پوزه او خوله به پټه ساتو د یوې پاکې ټوټې او څادر په واسطه، او د دې سره باید خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون پرېمینځو په ورځ کې څو ځله. اوه ولا دا خبرې خو مې واورېدې. بس نو بیا ډارېږه مه، احتیاط وکړه. ښه شکر خدای شکر، لړزه مې لاړله. ما خو لږ همدا نن شپه مې ساه وځي، دونه یېرېدلی وم. وایي سلګۍ وایم خدای خو دې وبخه، د زړه نه مې غاړ غم لرې شو، غم. دا وه د پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده. په دې هیله چې ستاسې به خوښه شوې وي، په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې عجب ګل هم ضد نیولی او الماس هم. نو کله چې یو انسان ضد شروع کړي د هغې پیلې څه وي؟ په دې هکله به تفصیلي راپور د پولې پورې په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې په دې هکله له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ، په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 0 3 10 55 0 6 55.